سنان واسیلیاوه مهرباني وکړئ زه پخپله یم ښاغلی سلطان تاسو خپل حضور ته بللی یاست ښاغلی سلطان زه د څه لپاره غوښتي یم کله چې ورسېدو نو سلطان به پخپله درته ووایي تاسو ته یې زما په اړه څه نه دي ویلي زموږ دنده یوازې ستاسو رسول دي د دې نه ډېر په څه باندې نه پوهېږم یعنې تاسو ته یې هېڅ هم نه دي ویلي ها څنګه مې چېرته وویل زه نه پوهېږم هېڅ هم راته نه دي ویلي هرومرو مې کومه تېروتنه کړې که نه نو سلطان ولې ما ماڼۍ ته وغواړي خدایه مرسته راسره وکړه هیله کوم مرسته راسره وکړه هیله کوم داسې راشه تر څو سلطان پوښتنه نه وي کړې څه به نه وایي تر کله چې پوښتنه نه وي کړې زه څه نه وایم ورته ګورې به م نه نږدې به ورځې او لمن به یې ښکلوې مخ ته به یې نه ګورم او لمنه به یې ښکلوم یوه شیبه که ورته ونه ګورم څنګه پوه شم چې هغه چیرته ناست دی ها کله چې دننه لاړې بیا به پوه شې څنګه دی نن ډېر په غوسه دی زما سلطانه کومه مېرمنه مې چې راغوښتې وه هغه راغلې ده ډېر ښه دننه یې راوغواړئ سیده لاړه شه مخامخ پوه شوې اړتیا نشته چې وویرېږې پورته شه کېږدی چلوونکیه هو جالبان څنګه چې د فکر کړی و یو چاغه او بوډا سړی نه تاسو هیڅ هسې نه یې یعنې ځوان او تکړه یې خدای پوهېږي چې ما لیونی څه ویلي دي ګمان کوم اوس هم ویل ته کوم څه لرې خو خپله دې اړه کړم چې هغه خبرې تاسو ته وکړم او د هغه خبرو لپاره امکان لري ما ووژني خو ما کومه غلطه خبره نه ده کړې رښتیا بلکل یو با شرف انسان باید په خپلو خبرو ولاړ وي سلطانه زه هم همداسې فکر کوم څه یعنې د خبرو لپاره مې سزا نه راکوي برعکس زه غواړم ته مې اولادونو ته فرانسوي ژبه زده کړي ما ته وایې هو تا ته وایم ښه زه ولې ستا په اړه مې پوره معلومات ترلاسه کړه او زده کړې دې هم ډېرې ښې دي او ډېرې هېوادونو ته دې سفر درلوده فکر کوم خپله دې راته ویلي و چې مېرمنې ښې ښوونکې کېدلی شي ویلي مې و ښه ده
که داسې خبره ده نو زه هم غواړم چې بیازمایم وګورم مېرمنې ښې ښوونکې کېدلی شي او که نه هغه به هم د نړۍ تر ټولو ښه ښوونکي وي. ښه نو خبره خلاصه ده. څنګه دی چې جالۍ کې له ما سره خبرې کولې هیله لرم اولادونو سره ما ماسې خبرې وکړي. سمه ده، خپله هڅه کوم. د خدمت په بدل کې د کافي اندازه پیسې هم درکول کېږي، خو یوازې یو شرط لرم چې د زده کړو په وخت کې باید ماڼۍ کې اوسي او په دې هم ښه پوهېږې چې همداسې یو کار باید وشي. ومو ویل په ماڼۍ کې امکان نه لري. ولې امکان نه لري؟ زه په ماڼۍ کې نشم اوسېدی او زه ستاسو کنیزه نه یم. ودې ویل کنیزه، څنګه مو چې زه سم ونه پېژندلم نو د ماڼۍ په اړه هم غلط فکر مه کوه. د وخت په تېرېدو سره به ستا مفکوره بدله شي، اندېښنه مه کوه. ستاسو د وړاندیز په اړه به فکر وکړم خو په هیڅ توګه په ماڼۍ کې اوسېدی نشم. مېرمن سنان، ما دلته نه یې راغوښتې چې دلته ماته شرطونه کېږدې. سبا سهار ګاډیوان تا پسې راځي. خو سلطانه اوس تللی شي.